بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو کم ملګري چې مقامي دي نه هغې ته بهتره پته ده چې تیر درې څلور ورځو نه چې کله ګرمي سیوا شوې ده په شکال سره د دې چې په شکال هم ختم شوی دی نو د ګرمۍ سیوا کېدو سره سره د لوډ شیډینګ دورانیه وقفې هم سیوا شوي دي. یعنې وخت په وخت باندې بدترین لوډ شیډینګ په سیمه کې روان دی. نه صرف په سیمه کې بلکې د لویو ښارونو هم د سوشل میډیا د لارې او د ټلیفون د لارې د ملګرو خیر خبر راځي چې ډېره زیاته بېطوله ګرمي ده. همدغسې بېګا زه اوږده ومه داسې بجلي چې راله 2:30 بجې نو زه اوږده شومه 3 بجې خواوشا. د خدای شان دی چې څنګه زه اوږده شومه نو خوب وینمه چې بابای قوم حضرت قائد اعظم رحمه الله د سیند په غاړه باندې ناست دی. ببوز یې ځان ته وایي. زه ډېر په ادب او په احترام ورنږدې شومه. سلام کلام مې وکړو. په دې سلام کلام دوران کې زه حضرت قائد اعظم رحمه الله ته لږ شانې راښکته شوم. فوري ته ورې زه منع کړمه او راته ووایي چې ګلابه یو ممبې کار خدا وکړه چې د انسانانو دومره تعظیم او دومره تقدس نه دی پکار، دومره شخصیت پرستی نه ده پکار. احترام په خپل ځای خو احترام شخصیت پرستی ته رسول چې دي نو دا زما په نیز باندې ګناه ده. نو بیا بهرحال نورې خبرې د هغه سره کېدې ګرمۍ او د لوډ شیډینګ حوالې سره چې کله ما قائد اعظم رحمه الله سره خبرې اترې په مؤدبانه او په د ادب په دایره کې دننه وکړې هغه راته وایي چې ګلابه زه نه پوهېږم، زه خو ډېرو خلکو له په خوبونو کې ورځم. زه خو وابډا والا له وایي چې د نږدې ورځو په خوب کې ورغلی وم. ورته مې وایي چې د خدای ظالمانو لږ رحم وکئ، ګرمي ده، ماشومان دي، بیماران دي، بوډاګان دي، زنانه دي، عامو خلکو ته هم ډېر تکلیف دی، کاروبارونه هم متاثره کېږي. ورته مې وایي چې دا لوډ شیډینګ لږ کم کوي. بیا یې راته وایي چې زه خو ډېرو خلکو له په خوب کې ورځم او د میسنګ پرسنس خبره هم کوم. بیا یې وایي چې زه خو د مشرانو له په خوبونو کې اکثر ورځم او د مهنګایۍ خبره ورته هم کومه، د وړو، د وریجو، د چینو، د بجلۍ د ریټ، د ګیس د ریټونو. زه هم حیران وم او بابای قوم هم حیران و چې مخصوص خوبونه خلک مخې ته راوړي، خو هغه خوبونه چې هغه د عوامو په خیر کې واقعي د هغې نه عوامو ته ګټه کېږي. نو بابا هم په دې خبره باندې حیران و، قائد اعظم بابا، چې هغه خوبونه زمونږ مشران ولې مخامخ نه راوړي. نو دغه خاص خوب باره کې خو مې تپوس ونه کوه او که کوم مې هغه په خپله باندې پوه شو او راته وایي چې بس زمونږ خلکو او زما جوړ کړي وطن اوسیدونکو د ځینې خلکو تقدس دومره اوچت کړی دی چې که ته پسې خبره کوي یا نوم اخلي نو هم خلک درته کنځل کوي، خلک درته کافر وایي. ما ته وي چې بس په دې موضوع ډېر درته څه نه ویل غواړم، خو زه په دومره وړو خبرو خلکو له په خوبونو کې نه راځم. البته وایي چې زه په غټو خوبونو کې خلکو ته راځم او د مهنګایۍ حوالې سره خاص کر وایي چې معصوم مشرانو په خوبونو کې ورغلم، هغوی ته مې د مهنګایۍ باره کې وایي چې یاره په دې قوم باندې لږه دا سخته کمه کوي، خو هغه خوب لا چا نه دی راښکاره کړی. نور یې راته د دهشتګردۍ حوالې سره راته وایي چې دې کې هم زه مشرانو له خوبونو کې ورغلی یم او خبره مې ورته کړې ده. دغسې طالب علمانو د ایجوکیشن باره کې، د هایر ایجوکیشن د بجټ باره کې خصوصا قائد اعظم رحمه الله ډېر زیات ګیلهمند و، ډېر فریاد یې کو او ګیلهمند و، خفه و او بجلۍ نه خو ډېر زیات، د لوډ شیډینګ نه خو ډېر زیات په عذاب کې و. او راته وایي چې دغه د استاد مخې ناست یم دا شیخ شعر خوب کې وایي ما دا هم قصه به ورته بیا وکړم دې ملګري ته. خو بهرحال ناست و، ما تا ته وایي چې قائد اعظم صاحب ناست و بابای قوم رحمه الله او ځان ته ببوز یې هو. دې دوران کې له مونږ خبرې کولې، ګپ شپ مو لګوو چې په دې کې فاطمه جنه ترور راله، اواز یې ورته وکړ چې بجلي راله خو ولټیج چې دی نو هغه ډېر زیات کم دی او ولټیج د 50 نه لاندې دی. بابا قائد اعظم رحمه الله یو ځل بیا ما ته مخ راوګرځو او مسکې شو چې دا هغه خلک دی چې 40,000 میګاواټه بجلي موجود ده، خو د دې باوجود دې قوم ته د بجلۍ ورکولو لپاره د ټرانسمیشن کم نظام چې دی په هغې باندې تېر 2 کالونه دې حکومت هېڅ کار ونه کړو. نو دا ګیلې هم وکړه. ما بابا ما دغه مخکې خبرې هم نه کول غوښته. په شکال باره کې میا رحیم شاه صاحب دغه وایي چې په شکال دی او زه وابډا چیرمین له په خوب کې څو ځل ورغلی یم چې یاره ته دا بجلي خدای رسول ته وګوره، د ورځې 5 غنټې په سیمو کې بجلي نه، کاروبارونه، دفترونه، روزګارونه هغه بربادېږي. نو دغه په شکال باره کې خو زیات څه ونه وایي، خو دا د خدای طرف نه ده
او ساجد میر رور دی نو ګولای وي ساجد میر زه ګورم که ساجد میر دا اوس آپشن نغی بهرحال زه ډېر ښه په دې نه پوهېږم خو دغه د خوب قصه وه چې دا خوب ما بېګا لیدلی و او بابا د ډېرو مسلو باره کې خبرې کولې بابا 14 اګست کې سایلنسرو چې کوم خلک د موټرسایکل نه وباسي دې باندې هم ګیلمن و چې یاره د ازادۍ دا مطلب نه دی بابا به نفرت حوالې سره هم ډېرې خبرې وکړې چې زموږ خلک نفرتونه خوري بابا خاص کر په دې باندې ډېر زور ورکړه چې خلک په یو بل باندې د کوپر پیتوې لګوي او خلک د یو بل باندې د غدارۍ پیتوې لګوي نو دې باندې ما هغه ګیلمن و ما ته وایي چې زما پیغام قوم ته ورسوه که لسو ته رسئ که شلو ته رسئ چې خدای ته وګورئ دا کار مه کوئ ما د چا نوم ورته نه اخیستو خو ما یې ته نږدې ورځو کې چې عالم فاضل یا مبلغ له خوب کې راغلی وي نو هغه مسکې شو ما ته ویې بجوز حال نه به کار وګورې نوم یې مه اخله دلته خو د مذهب په نامه چې کوم خلکو ځانونه جوړ کړي دي د هغې خلاف خبره کول هم ځان له مرګ کتل دي نو بابا ما زما د اندازې مطابق هسې خو ما مخکې هم ښه اندازه وه چې بابا ډېر یو رسېدلی انسان دی خو بابا نه صرف په هغه وخت کې رسېدلی و بلکې بابا د دې وخت په مسلو باندې ډېر زیات چې کوم دی نو لکه اپډیټ و او ورسره احساس و او ګیلمن و زه بیا هغه خبره کوم نه صرف ګیلمن و بلکې غمجن و خصوصا د دې ګرمۍ د لاسه چې زما قوم کم په ګرمۍ کې دی او کم ولټیج دی او د دې د لاسه ډېر زیات لکه هغه بشیر لالا باره کې څه ونه وي خدای شته دغه تپوس امام ونه کړ ښه دي دې باره کې او دیر کې ښه دا اوبو باره کې ته هم ښه او عنایت صابر وردک صاحب وایي نو بھائی بس دا چې خوبونو کې خلک دغه کېږي که نه لکه اوس خوبونه کې قاضي اعظم راځي بابا صاحب رحمه الله نو که د یو بل مشر په خوب کې راتلی شي نو زما خوب کې هم راتلی شي خو ما سره لږې مختلفې مسلې ډسکس کړې ما ته وي د تشدد خلاف ډېر زیات له هغه سر ټکوو چې ګوره په معاشره کې برداشت ډېر کم شوی دی ګوره زما ګاندي سره مخالفت و زما باچا خان سره یو نظریاتي اختلاف و خو د هغې باوجود به هم لکه زموږ ناستې پاستې کېده زموږ سیاست به مهذب انداز کېده دا ما ته قایداعظم بابا په هغه په خوب کې په خپله باندې وي چې لکه دې هر څه باوجود به موږ یو بل سره ډېر زیات ښه تعلق ساته ډېر ښه لکه بل دا چې خبرې به هم د مسلې به هم د خبرو د لارې حل کولې کومې سیاسي ستونزې به وي سماجي به وي نو موږ به کېناستو هغه که ګاندي صاحب سره او که هغه انګریزانو سره که هغه باچا خان صاحب سره یا د دیوبند علماو سره به چې زه به کېناستم ناستم وخت په وخت سره د ډېرو نظریاتي اختلاف و نو دا خبره کوله چې د سیاسي اختلاف په بنیاد چې دا څوک کنزل کوي او دا څوک بدې ردې وایي نو دې نه خو چې زما بیخي لکه د دې نه زړه تور دی او خفیم دي او ګیلمن یم او ما ته وایي زما د ګیله ورته ورسوه او د پونګي باره کې چې ما خو وایي که نه چې څوک دا سایلنسر یې وباسي او څوک د پونګي کوي په لاره باندې څوک د تیزه رنډونه وایي د ورانو جاړه ورټېکې کوي د مستیک کوي د هغې د لاسه انساني ژوند ته خطر دی نو بابا وایي چې په دې باره کې زه ډېر حساس یم او لکه دې دا خلکو ته ووایه نو ما یاره بس ما خو شل دېرش ملګري که وګوري زه به هغې ته خبره وکړم زما خو د چا څو کال عالم فاضل غوندې زه نوم د هغه اخیستل نه غواړم زما دونه فین کلب یا څه داسې حلقه اثر نشته ما یې که تاسو هغه له خوب کې راشي نو یاره هغه له زه خوب کې راځم او دا خبرې د هغه سره هم کوم خو هغه د خپلې مرضي خوبونه خلکو ته بیانوي او کوم چې عوامي دلچسپۍ باعث یا د خلکو د زده کړې باعث ګرځېدی شي یا خلکو ته زما کوم پراپر پیغام دی سماجي ژوند په اړه باندې د سیاسي رویو په اړه باندې خصوصا چې جمهوریت باره کې څو پیرې دغه مولانا صاحب سره یا د مبلغ سره ما خبرې کړې دي چې ملک ورځ په ورځ د شهري ازادیانې سلب کېږي په رایامه باندې پابندیانې لګي د رایامه په یو مخصوص انداز کې اورولې کېږي په سیاست باندې قبضه ده نو دې باره کې چې زه دغه مولانا صاحب سره ما څو ځل ورته ویلي خوب کې وله راغلی یم او دا خبرې مې ورته کړې دي چې دا د اظهار رایې چې کومه ازادي ده په دې کې د پاکستان ریټنګ ډېر زیات په تیزۍ باندې غورځېږي جمهوریت کې ډېر ریټنګ په تیزۍ باندې زموږ غورځېږي نو دې باره کې وایي چې او نو د یوازې دغه نورو مشران نه ورغلی یم خو نه پوهېږم هغوی زما په خوب باندې ځان ننګاره کوي نو بیا یې ما ته دا ووایي چې یاره ته یو عجز کس یې خو لکه تا له درالم او ستا سره ناست یم او یقین وکړه ما تاته ووایي چې ګرمۍ چې دا په شکال دی او لوډ شیډینګ هغه هم لوډ شیډینګ مفسوو او ما تاسو ته ووایي چې به بوځ یې ورسره او موږ چې ګنټه 15 منټه خبرې اترې چې زه خو ډېر په ادب ناست وم ما خو تپوس هم نه کوو ما د چا نوم هم اخیستل نه غوښته خو په خپله باندې هغه زړه به ډک و یا هغه دردېدلی و زړه یې خفه و او لګیا و راسره او ما تاسو ته ووایي چې بیا دغه راغی ده فاطمه جنات رو راله ته وی چې لالا په پښتو کې ودر پښتنو په انداز وي چې لالا بجلی راغل د خولټیج 50 دی نو ما ته وکاته قائد اعظم رحمه الله ولک شانی مسکی شو نو بیا مطلب دا چې بهرحال دغه مسلې چې کوم دي نو ډسکس کړی شوي دا مونږ چې تاسو سره کینو خبره درته په ښه طریقه وکړو خو بیا هم تاسو خپل عادت نه مجبوروئ وروره ما خو تاسو ته څه نه دي ویلي اسبق پال وروره زه نه پوهېږم کومه خبره ده که ته یې راته کمنټس کې ولیکي ما خو همیشه کوشش کړی دی
چې په ښه طریقه جواب ورکړم. زه کوم عادت نه مجبور یم. ها ما تا ته کمنټ وکړو تا وایې چې په دې باندې امین ووایه نو ما چېرې زه ډکټیشن نه اخلم او دې ستا د خبرې مطلب خو دا دی چې ته په ښه طریقه خبره وکړې او زه یې نه منم ګنې اوس ته په بله لار راځې نو وروره بابا دغې باره کې هم وي چې مذهبي انتها پسندي ډېره سیوا شوې ده او خلک په یو بل د کفر فتوې لګوي او خلک په یو بل دغه کوي دا دمکیان یو بل په نامناسب انداز ورکوي او په مناسب دمکی کې مناسب او که نامناسب په دواړه انداز بابا د هغې ډېر سخت خلاف و. نو اسف اقبال زه ستا په خبره پوه نه شوم چې ته څه ویل غواړې. مونږ چې ستاسو سره کینو خبره درته هم ښه طریقه وکړو نو تا کومه خبره کړله په ښه طریقه ما خو اورېدلې ده او ما خو کتلې ده او ته بیا هم چې خپل عادت نه بجونو څه عادت لکه زه ستاسو مطلب که ستا په مشر باندې یو مذهبي مشر ته څوک ګڼي زه په هغه تنقید کوم نو دا زما حق دی که هغه سیاست کوي او دا د مختلفو انسانانو حق دی. بیګا قائد اعظم رحمه الله دا خبره هم ډېره زیاته په شدت سره وکړه چې بهی څوک عوامي طرز عمل اختیاروي څوک عوامي سیاست کوي څوک مطلب عوامي ژوند تېروي نو هغه به تنقید لاندې راځي او د چا خبره د پیغمبر نه علاوه حرف اخر نشي کېدی او د تقدس د پیغمبر د ذات نه وروسته د صحابو د ذات نه وروسته هغه وایي چې د چا جامې له هم تقدس نشته اسف اقبال وروره خو نه پوهېږم چې یو ځل بیا تا څه مطلب دی. په بهرحال بابا صحیح سپینې خبرې کړي تاسو ته او که نه ما ته خو ډېر زیات لکه یقین وکړه تقریبا داسې 40-45 منټ لکه په خوب کې زمونږ ګپ شپ لګېده او ډسکشنز کېده او ډېر زیات فروټفل ډسکشن ما ته خو څومره ښکارېده زما نه ډېرې خبرې هېرې هم دي یعنې هغه د وړې سماجي مسلې نه واخله د لوی سیاسي موضوعاتو باندې ښه پراخه غږېده ځکه چې بابا سره خو د وینا هغه صلاحیت هم دی د هغه تجربه هم ده خو دغه دې خبره باندې ډېر زور کوو چې یو بل برداشت کوي د سیاست یا د مذهبي خیالاتو د بدلون په وجه باندې یو بل تکنځئ مه یو بل وجنئ مه یو بل نه نفرت مه کوئ او مسلې چې دي ستونزې چې دي که هغه په وطن کې دي که هغه په سیمه کې دي که هغه د 2 کسو ترمنځ دي که هغه د 10 د اجتماع ترمنځ دي نو هغه خاص کر دا وي چې دا چې کوم دی د خبرو اترو د لارې هوار کوي هغه دا بیا بار مال دا مثال لکه چې ګوره زه ګاندي صاحب سره کېناستم زه باچا خان صاحب سره کېناستم او زه به دیوبند علماء یعنې زه خپلو انګریزانو سره وي چې ګوره زه به د ورځې 3 پیرې به ما ته ناستې ښه ما درته بل ورځ ویلي چې د شخصیاتو لږ احترام کوه ورور نو که تا باندې زما خبرې بدې لګي ما خو اوس هم د شخصیاتو احترام روان کړی ما چاته کنځل نه دي کړي ما چاته سپکه نه دي ویلي خو تاسو په زور باندې د خلکو په شخصیاتو احترام په خلکو کوئ نو دا بیا خلک نور هم تاسو دیوال سره جنګوي د خلکو احترام په زور باندې نه کېږي ستا په دمکي امیز انداز او ستا په دغه رویه باندې چې ته ماته په زور وایې چې یو چا احترام وکړه د مذهبي یا دیني شخصیات مذهبي او دیني شخصیات زما هم ډېر زیات دي بیا به د هغې ته احترام نه کوې نو هغه ته حق لري چې ته د یو چا د نظر سره اتفاق وکړې او ته حق لري چې چا سیاسي نظر سره اتفاق ونه کړي دا ستا حق دی وروره خو بهرحال زه د انتها پسندانه رویو نه تنګ یم اسف اقبال ډېره زیاته بخښنه غواړم ستا دا خبره ټول ملګري ګوري چې ته څومره ډکټیشن خلکو له ورکې د مذهب په جامه کې او د عالمانو قدر په زور په خلکو باندې کوي نو په زور د چا قدر په چا نه کېږي او زه تا ما ته ولیکل چې ته ما پوه کړې ته د خلکو قدر نه کوې نو که زه ولې مطلب دا دی چې لکه زه ولې د چا قدر وکړم که زه قدر کوم نه به خپل سمي باندې کوم که زه څوک منم د چا مذهبي شخصیت منم د چا سیاسي شخصیت منم نه به د خپلو نظریاتو په اساس باندې منم به د خپلو خیالاتو په اساس باندې منم احترام خو زه هر چاته لرم خو د تنقید نه هم څوک بالاتر نه دی څوک هم دلته په دې زمانه کې فی زمانه د نبوت باب بند شوی دی د نبوت دروازه بنده شوې ده څوک پیغمبر نه دی څوک د تنقید نه بالاتر نه دی څوک د جایزې نه بالاتر نه دی څوک د دویمې خبرې نه بالاتر نه دی د خدای مسلمان ځان له دې کار کتلی په دې باندې ته خپل دین خپل مذهب نور نه شي او خپل مذهبي شخصیتونه چې ته احترام کې د هغې احترام سیوا کولی نه شي بلکې په خلکو کې بلا نور ریاکشن پیدا کې بهرحال ستا دمکي امیز انداز ما مخامخ هم کتلی دی چې د مذهب په حواله کوم دمکي امیز انداز تا اختیار کړی دی او اوس یې مخامخ خلک ګوري خو ستا د کور وداني موږ د عدم تشدد خلک مونږ د برداشت خلک مونږ د نورو نظریو ته نه د نورو مذهبونو ته احترام لرو څنګه چې خداوند تعالی په سورة الحجرات کې فرمایلی دي چې تاسو د چا خدایانو ته سپکې سپورې مه وایئ نو مونږ خو د مذهبونو د هغه پورې لکم دینکم ولی دین په قرآن په 13 سپاره کې یو سورت دی نور لږ سنجیده شوم د سره ځکه زه ډېره بخښنه غواړم تا وړاندې هم داسې انداز اختیار کړه چې ته په زور باندې په چا باندې امین ویل غواړې په زور باندې د چا مذهبي نظریات په یو بل رخ باندې بدلول غواړې نو دا طرز عمل نه صرف ستا د مذهبي نظریاتو لپاره ښه نه دی بلکې دې نه زموږ د مجموعي سماجي رویې ښه رویې تاثر هم نه ځي نو مهرباني وکړه بهرحال خپل نظریات خپل ځان سره سنبال کوه که هغې پرچار هم کې نو هغه په مهذبه طریقه کوه هغه که چا څوک ته سره پلوس
کې سره یو اتفاق وکړو نو ستا خوش قسمتي وي که چا سره اتفاق ونه کړه نو دې معنی به دا نه چې هغه د مرګ قابل دی هغه د نفرت قابل دی بس د هغه خپل معلومات دي خپل خیالات دي د هغې په بنیاد به هغه یو نظریه قایمه کړي خو اګنور یې کړه مړه پرېږده سله په خپل بهرحال یار زما لږ هسې لږ سیریس کړم خو بهرحال خوب کې بیا عنایت صابر وردګ صاحب خوب کې م دی وي چې لکه د پښتنو باره کې چې بهی زما ته ټیک د په وخت کې چې زما خلکو سره به نظریاتي هغه مسلې خپل ځای کې وي او مختلف خیالونه به وو خو چې اوس زه د اکموډیشن قایل یم زه د ډسکسن قایل یم زه د ټروت اینډ ریکنسیلیشن قایل یم چې خلک د باید سره خپلو کې کینی خلک د باید سره خپلو کې خبرې وکړي د ستونزو د حل لارې چارې د په خبرو کې ولټئ نو ښه ځان پې شپېلی که بس یاره دا داسې وخت په وخت باندې کېږي بهرحال دا مذهبي عناصرونه او ما ورته ومویل چې یاره زه مذهبي عناصرونه لږ یېرېږم دوی په زور باندې د خلکو باندې د کفر فتوې لګوي خو بهرحال دا د دوی خپله لاره زموږ خپله لاره الله دې ورته نیک هدایت وکړي الله تعالی دې خپل حبیب په صدقه باندې په دې کې لږ برداشت ماده پیدا کړي ښه نو دعا به هم ورته کوو ځکه دا زموږ وروڼه دي پښتانه دي او ما خبره کوله چې بابا یو خبره دام وه چې هغه د احترام د باهمي احترام او د برداشت باندې ډېر زیات زور ورکوو او وی چې کوم خلک مې په خوبونو ځان په خوبونو کې چاله ورځمه او کومې چې اهمې مهمې سماجي خبرې دي چې د هغې نه څه جوړېږي په هغه خوبونو مې ځان خلک نانګاره کوي نو چې هزار خیرې ورته نه کوم او نه پرې کوپر پیتوه لګوم خو دغه خلک زیاتی کوي چې زه راشم هغې ته ووایم چې جمهوریت ډېر زیات خراب روان دی دا مسلې دي او دوی بیا ما په هغه خوب باندې ځان نانګاره کړي او هغه د میډیا سوشل میډیا د لارې خلکو سره نه شریکوي نو په دې باندې به هر حال بابا ګیلهمندو ما تاسو ته بابا ګیله در ورسوله الله تعالی د بابا د ټولو باباګانو چې هغه د هرې سیاسي مذهبي نظریې خلکو الله دې د هغې په ګورونو باندې د هغې په قبرونو باندې د خپل نور او برکات راوورئ د هغې د نسلونه سوه نسلونه د هغې خدای آباد کړي څو زره نسلونه د هغې خدای آباد کړي د هغې په صدقه دې خدای پاک په دې وطن کې امن راولي په سیمه کې امن راولي په دې منطقه کې او په دې دنیا کې دې امن راولي نو زما یقین دی چې دغه ماتې کوړې خبرې به تاسو اورېدلي او لږ ساعت دپاره مو برداشت کړي که څه چې زه ټانکۍ محمد یاسین باره کې څه نه وي بلکې وی چې خیر دی مذاق کله کله خیر دی خو مشران که د هرې پارټۍ د هر ګوند دي نو هغه احترام کوئ او خیر دی ازرائیم مذاق کله کله رحیم شاه صاحب وی چې که ته ګپ لګې خیر دی په دې داسې خبره نه ده ټانکۍ محمد یاسین خو خیر دی لکه عمومي طور که هغه بشیر خان دی که بل خان دی که د هر جماعت سره چې دی بهرحال د عمر په حساب د عهدې او مرتبې حفظ مراتب په حساب باندې که هغه ته خدای عزت وربخلی نو بهرحال احترام یې ماته وی چې کوه ډیل باره کې څه ونه وی چې بھائی دا قومي مفادات دي او هر ملک خپل مفادات او معاشي مفادات ته ګوري قومي مفادات ته ګوري او د هغې په حساب باندې فیصلې کېږي نو هغې باره کې خدای شته څه ونه وي تاسو خپل قومي مفادات ته ګورئ خپل معاشي مفادات ځکه چې وي د دین او د دنیا د آخرت تعلق چې دی د جنت او دوزخ تعلق چې دی نو هغه د سیاسیاتو سره نه تړلی دا د خپلې کوڅې صفا کوي خپلې لارې ولې صفا کوي خپل د اوبو مسلې حل کوي خپل د بجلۍ مسلې حل کوي ټرانسفارمر یې وخت په وخت وځي نو وایي چې دغه قدي مسلونه تاسو راوځئ نو بیا به د اسرائیل او فلسطین او یو ځای بل ځای په دې مستو بیا خبرې وکړي نو بهرحال دې کې دې باره کې ډېر ونه غږېد هغه وایي چې یاره زموږ خلکو کې یو دام مسله ده چې د بجلۍ ټرانسفارمر به یې شپږ ورځو نه سوی بچي زنانه بوډاګان بیماران به په عذاب کې پراته وي خو غم به د چش نه راغستی غم به د بوس نه راغستی او پردي غمونه به په سر کړي پښتو کې یو متل هم وکړو چې پردو غمونه دغه کړي او کور ته راشه خو لکه مناسب نه دی هغه بهرحال بابا خو لکه ډېر اوپن ما سره پښتو کې لګیا او 40-45 منټ زموږ د ملاقاتو نو که انشاءالله بیا تاسو د دې ملاقات نور جزئیات بیا زما نه غوښتل نو زه به ضرور تاسو سره د دې نور ملاقات نور جزئیات انشاءالله اذان ټیم دی او انشاءالله گپ شپ خوند وکړو خو بهرحال تاسو مونځ وکړئ الله ښه مونځونه او اودسونه قبول کړه الله دې هر چا له وس ورکړي چې د خپل مذهبي عقیدې مطابق د برداشت د زغم د سوري لاندې خپل عبادتونه په پرامنه طریقه باندې ترسره کړي که څوک نه کوي هغو له خدای استطاعت ورکړي که استطاعت نه ورکړي نو بیا دې خدای معاف کړي بیا مزار نشو کولی دا د اسلام د کوم روح چې دی سپیرټ چې دی یا د هر مذهب چې کوم سپیرټ دی بنیادي هغه د امن او اشتي دی نو څوک چې په کومه عقیده دی هغه د الله تعالی په هغه عقیده باندې قایم و دایم وساتي او په هغه ښه جزا دې ورکړي یعنی هر چا دپاره به سوال کوو چې الله تعالی ورسره د رحم او د جزا معامله وکړي نو د بابا دغه خبرې د ځان سره وتړئ چې زغم پیدا کوي صبر پیدا کوي او چې د جمهوریت په خاطر باندې کار وکړي د اوټ باره کې چې کومې خبرې ما ته هغه وکړې د اوټ په تقدس باره کې نو به سره انشاءالله بل سیشن کې شریکوم خو که غټ سړي له بابا خوب کې راتلی شي نو ما غوندې عجز له هم راتلی شي الله تعالی ټول انسانانو او بشر ته هر یو بشر ته کوم چې په زمانه موجود دي نو هغې ته هر وخت بابا ورحاضرولی شي نو ما ته هم دغسې بیګا بابا راحاضر کړو او زه هغه سره سیند په غاړه ناست وم ګرمۍ کې دغه ملاقات وشو ما ستاسو وخت واخیسته د هغې دپاره بخښنه غواړم کور هم ودان